د خوښۍ او پرمختګ درې ښه خبرونه. افغانستان د پرمختګ او ځان بسیاینې پر لور. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. لومړی، پر پاکستان د افغانستان سوداګریزه تکیه په ختمېدو ده. طالبانو بدیل لارې پیدا کړي. په تېره یوه اونۍ کې د اوسپنې پټلۍ له لارې څه باندې 85,000 ټنه انتقالات ترسره شوي دي. د اوسپنې پټلۍ اداره وایي چې تېره اونۍ د حیرتان، ایقینې او تورغونډۍ اوسپنې پټلیو له لارې 85,801 میټریک ټنه توکي لیږدول شوي دي. په یادو توکو کې 320 ټنه توکي صادر شوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ ملي اداره وایي دوی د هرې ورځې په تېرېدو د خپلو چارو د لا پراختیا او ښه والي لپاره هڅه کوي او موخه یې دا ده چې د هېواد سوداګرو ته ټول اړین امکانات برابر کړي او معیاري چوپړتیاوې وړاندې کړي. دوهم، هلمند کې 2 صنعتي پارکونه جوړیږي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یو خبرپاڼه کې لیکلي چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي په هلمند ولایت کې د 2 صنعتي ښارګوټو د جوړېدو بنسټ کېښود. د خبرپاڼې پر بنسټ یاد ښارګوټي د هلمند په مرکز لښکرګاه او بل یې د دغه ښار ختیځ ته په 50 کیلومترۍ سیمه کې جوړیږي. خبرپاڼې لیکلي دغه ښارګوټي چې په 115 او 2000 جریبه ځمکو کې جوړیږي د هلمند ولایت کرنیزو توکو سوداګرو ته به د مارکیټ او پروسس اسانتیاوې برابرې کړي. دریم، سرپل کې د قشقري له نویو څاګانو د نفتونو اخراج پیلېږي. د کانونو او پټرولیم وزارت وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د قشقري له نویو او بیا رغول شویو څاګانو څخه هم د نفتونو استخراج پیل شي. د کانونو او پټرولیم وزارت مسؤلین وایي چې د مګړۍ د سرپل د قشقري د نفتونو استخراج حجم د ورځې 400 میټریک ټنو ته رسیږي چې په نږدې راتلونکي کې به د نویو او بیا رغول شویو څاګانو څخه استخراج پیل شي چې له دې سره به د قشقري څخه د نفتو د استخراج په حجم کې د پام وړ زیاتوالی رامنځته شي. د کانونو او پټرولیم وزارت ویاند همایون افغان ویلي له چینایي شرکت سره د شوي تړون پر بنسټ اوس د قشقري سیمې د استخراج حجم 400 میټریک ټنه ته رسیږي، خو په نږدې راتلونکي کې به د دې استخراج حجم نور هم ډیر لوړ شي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.